بسم الله الرحمن الرحیم. د صراف سافت د صرافي او خدمات پولي لپاره پراخ ډیټابیس په لنډ ډول د دې زده کړه په خلاص ډول د دې زده کړه او ټریننګ په دغه ویډیوګانو کې ترسره کوو چې دا به اولینه ویډیو وي او وروسته به دوهمه درېیمه او څلورمه ویډیو تر څو چې دی اخر ته او پای ته رسیږي. د دې ډیټابیس ژبه د پیلن لپاره دري ژبه ده، نو موږ د دې اوس پر دري ژبه باندې د دې هغه ټریننګ جوړوو چې د ډیټابیس ژبه دري ده. بیا وروسته به پښتو ته هم واړوو او دوهم وار بیا په پښتو باندې بیا هم له خیره سره هغه زده کړې جوړې کړو. خو خیر درې سره خو تاسو بلد یاست انشاءالله، ځکه دا هغه لغتونه په دې کې کار سوي دي کوم چې په صرافۍ کې کارېږي خپله، لکه بردګي و رسیدګي یا جمع و بنام چې دی، تبادله ده و انتقالات و حواله ده و حواله دریافتی ده، حواله ارسالي. خو خیر انشاءالله الرحمن راځو تشریح کوو سیسو تاسو ورسره بلد سي له خیره سره. ښه راځم اول د وارې دلته د مدیریت د مشتریانو څخه شروع کوم چې دلته موږ کولی سو چې زموږ هغه ګراکان یا زموږ مشتریان چې دي هغې دلته رجسټر کړو. پر دا باندې به کلیک وکړو. ښه څنګه یې رجسټر کوو؟ اوس ګورئ دلته بیلانس پروت دی. سیسو بیلانس درته پروت دی. د بیلانس د ورقې څخه یا چاپ کړی م دی یا په اکسل کې درسره دی، هغه ته ګورئ او رجسټر شروع کوئ. راځو فرض مثال ثبت جدید وهو. دلته چې کله راسو مدیریت مشتریانو ته نو ثبت جدید دلته زه ورکوم فرض مثال یو نفر دی نه احمد الله یا فرض مثال حاجی احمد الله. حاجی احمد الله تخلص کې نو در سره خو نو شاید ستر به حاجی احمد الله ډېر دی نه، دلته راسه ولیکه سودوزو کوڅه حاجی احمد الله سودوزو کوڅه. ټلیفون نمبر یې در سره دی ویې لیکه، که نو در سره پرېږدي. ایمیل ادرس یې در سره ویې لیکه، که نو در سره پرېږدي. حساب نمبر یې در خپل راځي د کاته پر 28 نمبر ده. سیسو ادرس یې کندهار سودوزو کوڅه. ښه اوس که چیرې دغه مشتری وي خو نو بس هغه ساده مشتری انتخابو، او که چیرې دغه زه خیر هغه ته بیا وروسته رسو. دلته بیا فرض مثال که مو سیستم آنلاین وي خو دلته کولی سي چې یوزر ورکړي، بیا دی خپل ورته داخلیږي. یوزر څنګه ورکوو؟ مثال ته درته وایي چې دغه ستا یوزر دی، په پاسورډ کې دغه شی کاپي کړه ورته پیسټ کړه. سیسو دا یې پاسورډ د یوزر سو بره دغه ادرس ته ورکوي ورته په دغه ادرس باندې راخلاصوه. دا خو نو څه د صرافۍ خپل ادرس دلته خپله درکوي. ښه که چیرې آنلاین وي موبایل اپلیکیشن په کمپیوټر کې ته انسټالوې بره درته وایي چې دغه راخلاصوه خپله کاته جلته ګوره. عکس کې درسره عکس راپورته کړه، تذکره کاپي کې درسره دلته انتخاب کړه، پر یو ځای باندې کلیک وکړه، دلته خپل دی درته وایي چې چوز فایل او د امضا عکس کې درسره هغه دلته راپورته کوي. ښه کریمي دغه کوم پرېږدي لکه اوس ما سره نشته زه مثال پرېږدم. موجودي قبلي ته دلته راځو پر مثال تخت بیلانس پروت دی. اول راځي افغاني. افغاني د 10,000 سره څونه جمع دي. سیسو رسید کې مطلب د 10,000 سره څونه پیسې پرتې دي په افغانیو کې. ته بیلانس ته ګورې په افغاني کې د 10,000 افغاني زموږ سره لري جمع دي قرار پر دغه علامه باندې به کلیک وکړو. راځو پسې ډالر ده. ډالر څونه دي؟ پر مثال په ډالر کې به دی زموږ قرضدار دی 100,000 ډالره. بس دا به هم پسې ووایي. دا اوس نو راځي پر مثال په کالدار کې هم د زما سره حساب لري. په کالدار کې د زما سره دغه کالداري جمع پرتې دي. سیسو دغه نه کفایت کې ته کولی سې چې نور کرنسیان هم دلته اضافه کړې. سیسو کرنسیان انشاءالله کرنسیان وي سکار هغه ټول دلته ورته اضافه کولی سې. فرض مثال دغه نه کفایت کوي. سیسو نو راځو پر ثبت باندې کلیک وکړو. پسې راځي ګوره دا خو ثبت سو. سیسو پسې راځي بل نفر ثبت کوي. فرض مثال حاجي محب الله. فرض مثال حاجي محب الله دلته ثبتوي لالک ماما تعمیر. ښه موبایل نمبر شی نشته، حساب نمبر ګوره خپله به وښتي 28 در راغلی دی. مشتری د زموږ سره سیسو دلته یوزر نور کوه دغه رقم یې پرېږدو. سیسو ته د زموږ سره یوازې افغاني پرتې دي. څونه دي ګوره دلته زموږ سره بل شی نشته، دا دي 40,000 افغاني د زموږ سره پرتې دي، دی به ثبت کړو. سیسو پسې دلته راځي فرض مثال عبدالکریم مثال عبدالکریم پرزپروش. عبدالکریم پرزپروش بیا موبایل نمبر شی نشته، حساب نمبر یې ګوره خپله واوښتي 40 ته هم یوزر شی نور کې د دې حساب بیخي نشته. سیسو زوړ حساب دی ګسره کې لري نه ما د ته ثبت یې ځان سره بس تا ما ثبت کړه. ګوره 3 رقم مو ثبت کړل. په یو کې مو څو کرنسیانې حساب ور واچوي بیلانس، بل ته مو یوازې د یوې کرنسي در واچوي، بل مو دغه رقم بې بیلانسه ثبت کړي. سیسو ښه پسې بل دلته راځم فرض مثال حاجي لالی نیمروز
جلالی نیمروز صرافي صحیح شو. ښه د دې سره خو نو بیا ته حوالې لرې، ګوره دې ته مو بیا نیمروز صرافي ولیکل صحیح شو. نو دې سره چې ته حوالې لرې، ته چې کله دلته حواله استی یې، ګوره دلته چې ته حواله استی باره په دغه ځای کې دلته تا ته وایي نه وایي د حواله ته چا ته استی، دلته خو نو باره ګراکان دلته نه راځي، ته خو نو ګراک ته حواله نه رستی، خو یو صرافي ته بیا استی حواله باره خو نو دا هېڅ غټېږي. نو دا موږ په دې کې دا چا موږ سره کړي دي نه چې ته دلته هر څونه حوالې چا سره چې ته حوالې لرې یوازې د هغو کاته دلته راسي صحیح شو. نو دا د نیمروز صرافي والا کاته ته غواړي چې هلته راسي، قرار به دا ورته انتخاب کړي. دی چې انتخاب کړي ګوره نماینده حواله دی به انتخاب کړي، دلته به راسي صرافي به ورته انتخاب کړي صحیح شو. یوزر نو بیا هغه کیسه ده صحیح شو، که ورکوئ که مو پرېښوئ یوزر. آیا زوړ بیلانس شته که دسته فرض مثال د ستا سره په ډالر کې دې خو نو انشاءالله رحمان سره خلاصېږي دغه عددونه چې دا په انګلیسي الفاظ باندې لیکل شي. کیبورډونه که غټ وي نو دا یو طرف ته خو دغه لري نملاک بټنان لري، قرار ما زه نملاک وروي وره ژبې به پښتو وي او عددونه به په انګلیسي الفاظ درته لیکي. د دې زموږ سره 40,000 ډالر جمع دي، 50,000 هم افغانۍ جمع دي، اما په یورو کې فرض مثال د بیت زموږ دوغنده باقي دي زموږ قرضدار دي صحیح شو. انور زموږ سره جمع دي اخلاص. نو په دې ترتیب باندې کولی شئ چې تاسې نمایندګانې ته هغه د حوالو برانچونه هم جوړ کړئ چې تاسې ورسره حوالې لرئ او کولی شئ چې ساده مشتریان هم ثبت کړئ. اوس به بېرته زه راسم دلته په مدیریت مشتریان باندې به کلیک وکړم. دغه زموږ مشتریان دي ټوله ګوره صحیح شو. دا ټول زموږ مشتریان دي دا دي احمد، محمود، جان، خان، پلانی 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 ادرس ورشي ګر دلته لیکلي ټلیفون شمېرې لیکلي دي صحیح شو. که چېرې غواړئ د سټیټمنټ راخلاص کړو فرض مثال زه د سټیټمنټ راخلاصوم دا عبیدالله په نامه باندې چې دی دا دی دلته به زه کلیک وکړم د سټیټمنټ راخلاص دی د افغاني سټیټمنټ دی صحیح شو. اوس نو د ډالر ته چې غواړم ما به دلته ډالر ورته انتخاب کړو بیا به سرچ کړو دی به باره موږ ته د ډالر سټیټمنټ راولي دا دی دا ګر د ډالر حساب دی باره دلته ټول حساب لیکلی دی نه چې په کوم اساس په کوم خاطر باندې څومره راغلي څومره تللي دي. نو دا ریکرنسي دلته موږ انتخابولی شو. ښه سټیټمنټ ته بیا وروسته بیا راځو. دا خو مو انشاءالله رحمان د مشتریانو په ثبت په رجسټر خو مو سره خلاص. یو بل شی دلته موږ سرچ لرو جستجو دا بیا کویک سرچ دی یعنې لنډ سرچ دی صحیح شو. ته فرض مثال په بیلانس شیټ کې اخته یې صحیح شو. بیلانس شیټ ته ګورې یو مشتری درته زنګ وي ورور زما حساب څو دی صحیح شو. فرض مثال دغه عبیدالله دی مثال عبیدالله دی ما زه عین بیا ولیکه خپله درته راپورته کړي ما زه کلیک پر وکړه درته وایي عبیدالله ستا حساب افغاني دغونه ډالر دغونه یورو دغونه درهم دغونه یا په واتساپ باندې ما زه وکړه سخت به درسه بس دی بس خلاص عکس چې راسي برای ما زه بند کړه. ښه کله کله وایي ورور سټیټمنټ مې راواستو صحیح شو. ما زه دلته کلیک وکړه دا دی سټیټمنټ ته چې ته غواړې د افغاني حساب وایي سټیټمنټ راواسته په دې باندې به کلیک وکړې دی به تا ته د افغانیو سټیټمنټ پر اخلاص کړي صحیح شو. باره به چیش پر وکړې ته ما پر چاپ باندې به کلیک وکړې قرار به یې کنټرول پی به پر وایي په اثر کې خو نو سس لوګو راځي دلته نه سس لوګو شان راځي دلته څه د مشتری نوم سو ادرس یې سو صحیح شو. واحد پولیا افغاني سول تاریخ چې دی دا اوس د چاپ تاریخ دواړه تاریخونه دلته راوړي صحیح دي. د ټلیفون شمېره کوم ورکړې دلته راوړي دا دی څه د صرافي د خو نو د حساب کتاب دلته راوړي ادرس لوګو ورشي چې دی دا د سټیټمنټ ګوره ټول واضح لیکلی دی. قرار به ته ما زه پر پرنټ باندې به کلیک وکړې دلته سیو اس پی ډي اف ورته انتخاب کړې سیو اس پی ډي اف انتخاب کړې پر سیو باندې به کلیک وکړې ځای به ورته انتخاب کړې چې چېرې ثبت دی هغه چې حساب کړي باره به قرار په وټساپ کې پسې واستوي یا به یې چاپ کړي صحیح شو. که چېر ډول چې د ډالر د راکړه هلته به ما ډالر انتخاب کړي ګوره بیا هغه سټیټمنټ هغه کې سره جستجو دی به تا ته ډالر سټیټمنټ درکړي دا ډالر سټیټمنټ شو باره ما زه پر دغه بټن باندې به کلیک وکړې دی به سټیټمنټ ته چیش کې درته جوړ به کړي باره ما پر کنټرول پی ووهه کنټرول ونیسه په کیبورډ کې پی بټن ووهه دا دی پی بټن چې جوړ سیو اس پی ډي اف یا هم دلته خپل پرنټر انتخاب کړه پر مثال ایچ پی کلر لیزر جیټ دا پرنټر دی ما انتخاب کړه باره ما په پرنټ باندې کلیک وکړو. خو که چېر ډول چې یا ورور په پی ډي په واتساپ کې راوستو باره ما سیو اس پی ډي اف باره پر سیو باندې کلیک وکړئ ځای ورته انتخاب کړئ واتساپ کې درته پسې واستوئ. ښه په کویک سرچ خو مو انشاءالله رحمان سره خلاص شوه. ښه اوس نو راځو څومره مشتریان ثبت کړل راسره صحیح شو. جمع به نام کړو راځه بردګي ورسېږي یا څوک پیسې راوړي یا څوک یې وړي راځم پر مثال به نام وړي صحیح شو څوک یې وړي عبیدالله یې وړي صحیح شو. نو عبیدالله چې پیسې وړي چې وړي افغاني وړي څونه وړي 2000 افغاني وړي 2000 خو نو بیخي لږ دي اوسني حساب کې 2 لک افغاني وړي په دغه لیست باندې به کلیک وکړو. بل څوک یې وړي ګوره په یو وخت کې موږ کولی شو چې سولني انټریانو کې بل پر مثال محمد سلیم افغان بیا پیسې راوړي دي چې راوړي دي د بیا ډالر راوړي دي ګوره څو راوړي 1500 ډالر راوړي دي. بل بیا چا راوړي دي جمع کوي پیسې هغه صدیق پهلوان دی
هغه بیا چیش راوړي چې فرض مثال هغه بیا کلدارې راوړي دي کلدارې راوړي چې څو راوړي چې 10 زره کلدارې دي دا به هم دستر واچو بل نه وبخښئ هغه بنامه وړي بل یې بیا راوړي فرض مثال هغه چا راوړی ثمرګل دی ثمرګل چې راوړي موږ ته یورو یې راوړي دي 300 یې راوړي دي 2000 یورو دي دا به هم دستر واچو نور شی نه و بس والله ما از فرصت باندې کلیک وکړه خو که چیرې داسې و چې یو ګراک و یوه کاته وه 300 ته خو نو هغه په اصطلاح وچره دی نه چې تاسو غواړئ چې هغه وچره هم درته ورکړي که مو غوښتله چې وچره ورکړي که نه غوښتل به هغه نو دغسې مز صفحه بندوئ 300 پسې راځم فرض مثال بیا دلته جمع باندې کلیک کوم ښه جمع باندې کلیک کوم مثال حمزه په حساب کې څه شور جمع کوو افغانۍ ور جمع کوو 300 عدد 10,000 افغانۍ در راوړي دي دا به دې سر واچو صف پې کو دا په دې خاطر زه سنګل انټري کوم چې تاسو دا سپیکر ونه کړئ چې په دې کې موږ کولی څو انټرانې په یو وخت کې وکړو یوه دغه نشي کېدلی برای ما پر صف باندې به کلیک وکړو 300 یعنې کولی شو چې موږ هم سنګل انټري وکړو او هم ډبل انټري وکړو صحیح دی پسې دلته موږ یو بل چیز لرو کله چیرې موږ دلته یو حساب انتخاب کړو پر مثال محمد سلیم حساب مې انتخاب کړئ 300 په کومه کرنسي په افغانۍ کې دلته موږ ته وایي چې محمد سلیم ستا سره دونه پیسې لري صحیح دی او که چیرې پر مثال موږ یورو انتخاب کړو ګوره په یورو کې به زموږ دونه باقي وي 300 یورو او بل دلته موږ لرو که چیرې ستاسې موقت مشتري مثال ظاهر عالم ستاسې سره پیتر عالم چې دا زما یو څه پیسې درسره کښېږدی څه عمر دپاره به دلته ما موقت ما ثبت دلته نوم تخلص موبایل نمبر ایمیل ادرس که چیرې وي کارت نمبر خپله راځي ادرس او بلانس دلته بلانس خو نو معنا زور نور پورته کوو 300 ما دې ثبتوو که زړې حسابونه خو دلته یې پورته کړه که موږ چې مشتري ته کاته جوړول کړو دغسې پرېږدي خبره به دې موږ ته په دا لیست کې راسي ته د پیسې بلته ته جمع کړو دا بیا موقت مشتری دي 300 راځو وروسته یې وایي موقت مشتری دي انشاءالله الرحمن په رسیدګي او بردګي مو سره خلاص د دې رسیدګي او د بردګي لیست چیرې دی دلته ما راس دلته کلیک وکړه دی به تاته د رسیدګي او د بردګي لیست په مکمل درکړي دا دی ګوره څونه پیسې چې تا جمع کړي دي او وړي دي دا ټول لیست دی 300 پر مثال ته غواړې چې د دې تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې چې څونه روزنامچې کار شوي چا پیسې وړي راوړي دي هغه ټول ماته ښکاره کړه هم بیا دی درته انتخاب کړي دې تاریخ تر دې تاریخه برابر مست جستجو کلیک یا پر مثال یوازې موږ ته بردګیانې راښکاره کړه بنام هغه چا چې وړي دي د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې څونه پیسې وړل شوي چې ګرد راښکاره کړه یا یوازې څونه پیسې راغلي دي د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې ګرد راښکاره کړه په دې لیست کې تاسو وګورئ ته موږ زرغون او سره دغه لرو لیکې لرو دا زرغونه لیکه معنا دا ده چې چا پیسې راوړي دي ګوره که د کریډټ چا چې راوړي دي پیسې او دا سره لیکه په معنا د دې ده چې چا وړي دي ګوره دو خلکو وړي دي دا ګرده بنام دي دا ګرده دا بنامي انټریانې دي او دغه جمعي انټریانې دي دا زرغونې انټریانې دي دا معنا پیسې سره پیته راغلي دي سر خو انشاءالله الرحمن په خلاص رابسو بیا مدیریت مشتریانو ته به راسو دلته موږ ورته وایو چې فرض مثال موږ ته یوازې هغه مشتریان راښکاره کړه چې موقت وي پر دا باندې به کلیک وکړو دی به یوازې موږ ته هغه موقت مشتریان راښکاره کړي نصرخان دی حمزه دی شاپور دی محمد دی سلام دی دا زموږ موقت مشتریان دي یا فرض مثال ورته وایي چې یوازې موږ ته دایمي مشتریان لیست راکړه 300 موقت خو منحصر خلاص و چې موږ چیرې ثبتوو یا فرض مثال موږ ته وایي چې یوازې موږ ته عمومي ټول لیست راکړه 300 موقت خو انشاءالله الرحمن سره خلاصوه چې موږ چیرې ثبتوئ دلته مو کلیک کوئ برم ثبت مشتری موقت پر دې باندې مو کلیک کوئ ښه په دې خو مو انشاءالله الرحمن سره خلاص زه به راسم روزنامچه به وګورم ښه په روزنامچه کې آیا دغه پیسې موږ ته راغلي دي که یا دا اوس یې موږ جمع کړلې روزنامچه موږ دوه رقمه دلته لرو ښه هر رقم چې تاسو ته سهولت او هغه رقم به موږ ته سبق کې درکوو ښه ګوره په دې کې یو رقم کې افغاني ډالر یورو ګرد دلته څنګ پر څنګ سره راغلي دي یو چا که پیسې جمع کړي ډالر په دې خانه کې راځي یورو په دې خانه کې درهم په دې خانه کې تومن دلته کالدارې دلته یو بیا په دې ترتیب باندې دی چې د هر لیک بس خپل کرنسي معلوموي فرض مثال ګوره دا رسید شوي دي چې رسید ته به ډالر رسید شوي دي دونه 1500 دا هم رسیدګي دا به کالدار دي 10,000 دا رسیدګي ثمرګل دي دا به یورو ده دونه دا به رسیدګي حمزه ده دا ګوره موقت مشتری ده 300 دا 10,000 دي 300 جمع شوي دي دا به بیرته وړل شوي دي نن دا پیسې دا د نن حساب دی ګوره دا نن بیرته وړل شوي دا پیسې چا وړي اشز زموږ جمله بردګي څوره په افغاني کې دغه زموږ جمله بردګي ده دغه زموږ جمله رسیدګي ده دغه یعنی دا مشترک راغلي دي جمع دي دا جمله بنام دي جمله جمع موږ نن څونه لرو نن زموږ داخل ته 1500 ډالر راغلي 10,000 کالدار راغلي 2000 یورو راغلي او بیا 10,000 افغاني راغلي شه دلته وګورئ تاسو وایي موجودی امروز موجودی دیروز مطلب دا دی وایي نن ستاسو سره دونه افغاني دي په داخل کې دونه ډالر دي په داخل کې دا یورو ده دا درهم دي او دا هم تومنونو او دا کالدار دي او پرون ستاسو سره څونه ده افغاني وي پرون بیا دغه افغاني وي ګوره څونه فرق دی دا 13,000 یو لک و 50 یو سل 50 لکه د 15,508 شپې پرون اما نن یو لک دغه یو سل 3 لکه دي 300
سرور موجودي نن 102 لکه او ډالر بیا هم په دغه ترتیب باندې صحیح دي درهم هم په دغه ترتیب باندې تومن هم په دغه ترتیب کالدار هم په دغه ترتیب باندې پرون څونه وې نن څونه پرون 15,80,000 وې نن 14,00,000 دي ولې 14,00,000 دي په کالدار کې دلته باید موږ حساب ورته وکړو چې زموږ کالدار په کوم اساس باندې 14,00,000 دي 15,80,000 وې پرون جې زره تفاوت په چیش کې راغلی دی هغه دغه دی جې زره کالداري زموږ د داخل څخه نن وتلی دي ښه ان شاء الله الرحمن په دې مو سر خلاص صحیح سو دا روزنامچه ده اکل ته کلیک وکړو بیا ورته وایي چې د دې تاریخ پرې یوازې موږ ته روزنامچه راکړه ته ورته وایه پر مثال د پرون روزنامچه راکړه د ورمه ورځ ده راکړه د یوې هفتې در مخه ده راکړه د 2 میاشتو در مخه ده راکړه صحیح سو یا ورته وایي چې یوازې ماته د افغاني روزنامچه راکړه برابر په جستجو باندې به کلیک وکړو صحیح سو د افغاني روزنامچه ماته یوازې راکړه په جستجو باندې به کلیک وکړو دا یوازې موږ د افغانیو د نن حساب دی که ته ورته وایې چې نه ماته د افغانیو حساب راکړه د دغه تاریخ څخه تر دغه تاریخه پورې ګورته خو تاریخ انتخابي ریاست میاشت سرطان جوزا هر شي میاشت انتخابونه برابر په جستجو باندې کلیک وکړه صحیح سو بیا به دې تا ته دغه تاریخ څخه دغه تاریخه پورې به دې تا ته دغه درکې انټري درکړي ښه په روزنامچه کې موږ کولی شو چې دلته ما څه کلیک وکړو ګوره که چېرې موږ خو هر روزنامچه چې ټول انشا دلته د اوس خو یوازې نه ښکاره کېږي دلته موږ دلته یوازې افغاني انتخاب کړي دي صحیح سو زه به دا عمومي کړم که چېرې فرض مثال ښه هغه تاریخ مو ورته ورکړی و تاریخ به پاک و نو دا به موږ ته ټول ریکارډ به ښکاره کړي ګوره دا اوس چې موږ ثبت وکړئ پر دا باندې ما ځکه کلیک وکړه ته کولی شې چې دا بېرته تغییر کړې څوک یې تغییر کولی شي هغه څوک چې د یوزر کې دغونه اجازه ولري د تغییر هغه یې تغییر کولی شي هر څوک هر کس یې څه په صرافۍ کې نشي تغییر کولی صحیح سو دا دی اینه تغییر اجازه چې تا چا ته ورکړې هغه به کولی شي چې تغییرات پکښې کړي څوک چې تغییر اجازه ونه لري هغه به نشي کولی د ډیلیټ دلته ډیلیټ کولی شي صحیح سو چې کلیک پر وکړې ته غواړې چې ډیلیټ یې کړي چې پر دا باندې کلیک وکړي به دغه ریکارډ ته ختم کړي ډیلیټ وکړي اما څوک یې کولی شي هر هغه څوک چې اجازه ولري د دې د ډیلیټ ده هر څوک یې نشي ډیلیټ کولی سر خو په خلاص ان شاء الله الرحمن روزنامچه درنده راته چاپ کړه اما په چاپ باندې به کلیک وکړه دی به تاسو روزنامچه چاپ ته آماده کی قرار به کنټرول ونیسئ پی به پروي دا د نن ورځې مکمل کار دی کله به پی ډی اف ورته انتخاب کې ابره به ثبت کې صحیح سو که پی ډی اف غوښتل او که غوښتل چې نه راته چاپ کړه مکمل صحیح دی نو برابر دلته کلیک وکړه پر مثال پرینټر به انتخاب کې برابر پر پرینټر به کلیک وکړه صحیح سو انا برابر ټول ته چاپ سي د نن ورځې او د پرون ورځ موجودي او بیا د نن ورځې چې څه تفاوت دي او هغه ریکارډونه چې راغلي هغه ټول د تدرک په دې مو هم ان شاء الله الرحمن سره خلاص روزنامچې په سیستم باندې ښه پسې موږ بل دلته چې لرو موږ پسې دلته موږ لرو تبادله په معنا د دې چې تاسو یو څو پیسې راوړي وای دا تبادله دا راته ماتې کړه ښه موږ دوه رقمه تبادله لرو یو نقده تبادله لرو یو حسابي تبادله لرو حسابي تبادله او نقده تبادله تر مابین تفاوت شته نقده تبادله دیته وایي یو ګراک یو نفر دی په تیریج بس تا تر اوګرځي وای ورور دغه پیسې خو راکالداري کوي در افغاني کوي در ډالر کوي دته نقده تبادله وایي حسابي تبادله به دیته وایي زما ستاسو سره کاته لرم ورور زما ستاسو سره پیسې پرتی دي زه درته وایم ټلیفون درته کوم چې ماته افغاني را خرڅ کړه ډالر رانیسه یا ډالر را خرڅ کړه افغاني رانیسه یا افغاني را خرڅ کړه کالدار رانیسه کالدار را خرڅ کړه ډالر رانیسه زما د حساب څخه صحیح سو یا ټلیفون درته کوم یا لته راځم یا واتس اپ کې میسج درته کوم صحیح اول به نقده تبادله وایي نقده تبادله چې وایي پر مثال په ناتیا په اتاتیا اشاره شل باندې دي ډالر ریټ د ته چې راځي خرید ډالر د تا د ډالر درکې په بدل کې چې غواړي افغاني غواړي 100 ډالر درکې پر مثال 1000 ډالر درکې 300 تخنه بر 1020 اخر فارمول دی نه ضرب تقسیم برابر 100 ورکې ته د ودته 88200 افغاني به ورکې کچې هغه سند یو د دې تبادله د 300 غلط راپورته کېده کنو انو کړه په ثبت باندې کلیک وکې دی به تاسو دغه تبادله به تاسو اجرا کې د نو رسید خو نه کولای چې موږ په کوچنی پرینټر باندې هم چاپ کو البته هغه نور رسیدات موږ کولای چې په کوچنی پرینټر باندې چاپ کو کوچنی پرینټر نه یا بلاک کاپر چورته وایي د ترمل بلاک کاپر کمپانی د ش پرینټران دي ترمل پرینټر عمومي ګوره دا کوچنی پرینټر رسید د ترکه کوم چې ورته چې رسید ورکړي دې طرف ته به امضا کې دې طرف ته شرکت امضا کې د کاپین چاپیږي ابارنو درخنه رسید صحیح سو دا پر اپور باندې هم چاپولای شي پر نیم اپور باندې لکه دا عام خاص وچر ترتیب صحیح سو ښه که چیرې اوس موږ ته د دې نفر رالی دغه ټلیفون یې راته وکړي دا خو نقده خو ان شاء الله الرحمن سر خلاص او ښه پوره او یو خبره به درته کوم دا کاټو ته خپله دې سره رسېږي نقده پیسې چیرې لاړلې نغدي پیسې چې دي دا د شرکت په داخل کې ډالر زیات سول افغاني کمی سول څنګه زیات سول افغاني کمی سول را بسم دلته د شرکت داخل بر اخلاص کما افغاني بوم را خلاص کما ګورل ته ډالر به هم را خلاص کما سیسو اوس به دلته وګورو زموږ د شرکت څخه به
یو شی به وتلی بل شی به ورته راغلی ګوره دغه دی افغاني دا دې وتلی دي خو موږ افغاني خرڅ کړل ډالر مو رانیوي خرید مو ډالر کې ګوره پرتګي فروش افغاني به ډالر پی په اتاتیا او شل باندې موږ ولي ګوره د تفصیل ما نه ولیکلی خپله دلته جوړ کړي سافټویر خپله جوړي درته اتیا زره 200 افغاني دا زموږ د داخل څخه ووتلې سیسو اما په بدل کې زموږ داخل ته چیش راغله دلته به وګورو ګوره رسیدګي خرید ډالر به افغاني ګوره پی په اتاتیا او شل باندې زر ډالر زموږ په داخل کې اضافه سوله صحیح دی ان شاء الله الرحمن سر مو په خلاص یعنی دې ته ضرورت نشته چې ته بیا بیا کاته ته هم رسې خالص ما دلته تبادله وکړه بله خلاص د خپله کاته ته اتومات رسېږي ښه دا بس همدا پلا به د کاتې څخه تبادله وکړم سیسو مثال په اتاتیا و 15 صحیح دی په اتاتیا و 15 چې درکوي ګراک وایي صاحب مشتری دی هغه وایي چې وروره زما ستا سره ډالر پراته دي دا په افغاني باندې راخرڅ کړه لیکن ګوره دلته چې موږ کله دا موږ دخل مو په ډالر کې دغه منفي دي ګوره 1,800 منفي یو خیر ښه موږ د ده څخه ډالر رانیسو په بدل کې چې شروع کوو دته بیا افغاني ورکوو دی وایي ورور چې ماته افغاني رانیسه سو پرنده 4,700 نه اتیا ډالر مې در سره پراته دي بس اگر ته راخرڅ کړه افغاني رانیسه بس داسې سو نو دا څو کېږي 15,99,190 افغاني بس ډبره سیسه څوک وایي ده د محمد سلیم وایي صحیح دی بس سیسو او اوس به نو چې وسي د محمد سلیم د حسابه څخه به ډالر کم سي دا به د شرکت په داخل ته ولاړ سي سیسو او د محمد سلیم په حساب کې وبره افغاني اضافه سي راس ثبت کو وګورو ښه دا خو نو د رسید سو نه وچر سو کوم چې غوښتي چې وچر په دا ترتیب باندې ورکړي یا غټ یا کوچنی صحیح دی خرید ارز کومه کرنسي رانیولې ډالر په څو نه رانیولې دي پر مثال 4,700 صحیح سو په بدل کې موږ دته چې ورکړي دي افغاني ورکړي په څو ورکړي په 15 باندې صحیح سو نو بره موږ دته څو افغاني ورکړي ټول افغاني موږ دته ورکړي صحیح دی ښه رابطه یې پلا د محمد سلیم کتاب ولته وګورم محمد سلیم افغان د ډالرو د افغاني کتاب دواړو وګورو دا هم د افغاني دا هم د ډالر صحیح سو بیا بر داخل افغاني او ډالر به دواړه وګورو صحیح دی ګوره رسیدګي خرید ډالر به دونه افغاني صحیح سو په 15 باندې ګوره د د پیسې کې 15,99,190 افغاني ور رسید سولې ور جمع سولې ښه که چیرې موږ سره د ډالر موږ وګورو د دې حساب څخه 100 ډالر کم سول د محمد سلیم افغان ګوره دغه د محمد سلیم افغان کاته د 6,900 ډالر د دې حساب څخه بردګي سول وته په کم درک دغه درک څخه سیسو که موږ غوښتل چې تغییر پکې راول برخه په دغه مازه کلیک وکړو نو ورته کولای شو چې تغییر کو څوک تغییر کولای سره هغه څوک چې ودې ته اجازه ولري بل څوک نه تغییر کولای ګوره پیسې مې اشتباه سوي هغه دې بیرته تغییر کولای سیسو مازه تکلیک وکړي ښه ان شاء الله الرحمن په دې مو سره خلاص را به څه پر داخل کتاب وګورو موږ خو ویل چې موږ داخل ته را پیسې لاړې سره پورته کړته سول افغاني او ډالر به زه دواړه په داخل کې را خلاص کړم زموږ د داخل څخه به افغاني کمیسي وي ځکه افغاني خو د وکاتې تر جمع سولې و نو په کوم اساس په دغه اساس بردګي فروش افغاني ګوره موږ د افغاني خرڅ کړل 15,99,190 هغه مو چاته ورکړل د محمد سلیم افغان کتاب ګوره د 15,99,190 افغاني ودته رسید سوي سیسو ان شاء الله الرحمن په دې مسره خلاص که چیرې زه اوس نو بیا دخل وګورم که شرکت دخل وګورم څه د سره پیدا و دا دې موږ ته بیا رسید سوي څو رسید سوي دي 4,900 ډالر موږ ته د دې رسید سوي دي صحیح دی 4,900 ډالر او د محمد سلیم د افغان د حساب څخه بیا دا وتلي 4,900 ډالر مشتری د کاتیا څخه وتلي په داخل کې رسید سولې ان شاء الله الرحمن په تبادله مو هم سر خلاص ویډیو به اوږدیږي انتقالات او پارچه او نور به په راتلونکي ویډیو کې بیا وایي